سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د تخار ینګي کلا او د القط ولسوالۍ له څو ورځو نښتو وروسته نن سهار د طالبانو له لوري ونیول شوې. د دغه ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا افغان ځواکونو د سیمې اوسیدونکو ته د زیان د نه اوښتو له امله شاتګ کړی دی. د نوموړي په وینا د مرستندویه ځواکونو په رسېدو سره به د یادې ولسوالۍ د بیرته نیونې عملیات هم پیل شي. لا تر اوسه د دغې پیښې له امله د اوښتې مړي ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکې ولسمشر وایي له افغان طالبان سره د امریکایانو د سولې خبرې نور دوام نه کوي او ختمې دي. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه تر کومه ځایه چې ده پورې اړه لري له طالبان سره د سولې خبرې نورې نه کیږي او په وینا یې امریکا اوس هم غواړي چې له افغانستانه ووځي خو پر سم وخت به ووځي. له دې سره سم ښاغلي ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په تېرو 4 ورځو کې امریکا په افغانستان کې دښمن دومره سخت ځپلی چې په تېرو 10 کلونو کې هم نه و ځپل شوی. له دې سره سم روسیې د امریکې د ولسمشر پر هغې پریکړې چې نور له طالبان سره خبرې نه کوي نیوکه کړې او هغه یې د افغان سولې بهیر په برخه کې یوه منفي نښه بللې ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي له روسي رسنیو سره په خبرو کې ویلي ښایي تر دې وروسته په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات شي خو بیا هم هیله مندي شته چې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې بیا پیل شي. زمیر کابلوف همداراز ویلي چې هیواد به یې له امریکا سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غني وایي اوس باید د ټاکنو په ترسره کېدو کې هیڅ ډول شک او شبه نه وي او سوله هم له مشروعیت پرته نشي تمېدلی او مشروعیت له ټاکنو پرته نه رامنځته کیږي. ښاغلي غني تېر ماښام د امنیت او د ټاکنو په اړه جوړه شوې ناستې کې زیاته کړه چې سوله زموږ لومړیتوب دی خو د سولې کلي په ټاکنو کې ده او د ټاکنو ترسره کېدل زموږ ملي دنده او تاریخي مسؤلیت دی. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې د ټاکنو شفافیت پر وړاندې ان کوچني ګواښ ته هم اجازه نه ورکوو او راتلونکې ورځې د ټاکنو ترسره کېدو ته ځانګړي کوو څو په راڼه سراسري او ټول شموله توګه ترسره شي. او د میدان وردګ اوسیدونکي وایي 2 شپې مخکې د بې پیلوټه الوتکې په بمباریو کې 2 ولسي وګړي وژل شوي دي. دوی وایي دغه کسان د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې په برهاني خیلو سیمه کې په داسې حال کې په نښه شوي چې د یو موټر په وسیله یوه کور ته د فاتحې لپاره روان وو. د میدان وردګو سیمه ییزو مسؤلینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.